बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कतुन तासु ने मंगा په باغرم کې موجود یقینا منګ نن راغلی ودلته یو روغه ده چې هغه روغه د دوه فریقو چې اوسور د مخ کې هغه په خبره باندې د یو بل دشمنان جوړ شي په یو بل باندې ډزې کړوي او د یو بل چې کمنی رئیس زخمیان کړیو یو میاش هغه چې کم دینو په یو بل سره بنه لګي د ظلم بچیو خو دلته په باغرم کې چې کم دی یقینا دا تعارف په سردای هسته حکم خان چې دا د علاودین لالا رور دی علاودین لالا هم د قشانداروغه کولی او هم د مشري کوله او دوه کسان دوه پریکه به دشمنان خلاصول نن اغي او د تاجر اتحاد احسان باچا وسره علي کاکا محمود لالا شو داسې نور مشران هغه پدې کې مشران شي او دا جرګه چې کم دی لال دواړه فریق روغ نن بل اخر هغه روغه د مرحوم علاودین لالا دی په اجره کې کیږي تاسو چرته مزه دا روغه چې کم دی دغه موږ تاسو سره شریک کوو دا زبیا د پرویز یو ځل او دا ورونو انتهایی شکر گزار چې دومره اختیار ورکړو نن په دې موقع د خبرېږي که څه ذکر ورسره مخکې خان کړی به کړی او بنیادی نن په دې جرګه کې داسې اختیار غوښتل پکار دی چې د دوه طرفینو بیا اعتمادي او څنګه چې تاسو مولانا صاحب جرګې کې ډېر خلک وانه کوي جرګو کې ډېر خلک راغستل کوي ځکه دا نوم په بدو یادېږي الحمدلله په کومو جرګو کې چې ناشو کمې روغې تر دننه پورې کړي الحمدلله زموږ په ملګرو اصدار نشته او نه راته څوک ګوته اوچتولی شي د هغې وجه دا ده چې په اخلاص هم کړې ده او د دواړو طرفین هم سوچ ساتلی او کم ټکې چې تاسو وې الله ګواه کوم په دې دونه سونو خلکو کې چې که زما نه رایه اخیستې شوې ده نه به جانبداري نه وي زه الله ته خپل جواب دیم دا روټین جرګې ایښې ده دغه شرطونه هم جرګې ایښې دي او پوره کړي دي منګه د پښتو نیوز والا شکریا ادا کوو چې دی رااله دلته کې او دغه وکړه زمونږ د روغې د پروګرام دی کې دی دغه شرکت وکړه دا زمونږ داسې و چې دواړه ښه قریبي ملګري وه خو راځي په معاشره د هر قسم حالات پکې راځي که نه نو دی په څه اخوا دېخوا خبره باندې دغه شي او په هغې کې ډزم شو خو شکر دی خبره الله تعالی مرګري پکې شو جرګې مرګري رامنځته شو نو ډېر زر ختمه شوه الله ډېر زر لس پنځلس ورځې کې په تکمیل ته ورسېده او موږ د جرګې والا دا ټول مشران چې څونه دي موږ د دې درې واړو فریقینو شکریا ادا کوو چې دوی په موږ اعتماد وکړو زموږ دا خبره ومنله او دا خبره ختمه شوه زه د دې جرګې په حوالې سره د دې مشرانو او د دې فریق دوم ډیره شکریا ادا کوم چې دوی پکې ډېرې هلې ځلې وکړې او په ډېر مختصر وخت کې دا عزیز خدای پاک د دې په وجه باندې سر ته ورسو او موږ بیا روڼه شو او دشمنۍ دا چې کوم دی نو دا خو راځي په ژوند کې خو بهر حال خدای پاک دې داسې مشران لري داسې عالمان لري
چې د دې په وجه باندې خدای پاک په هغه ملک کې په هغه علاقه کې په هغه کلي کې خیر راولي او زه د دې ټولې جرګې والا خصوصا د خان احسان باچا او وغیره ډېره شکریا ادا کوم. بیا د دې دویم پریک ډېره شکریا ادا کوم چې موږ سره هغه خپله ورورولي بحال وساتله او بیا موږ له ضروري لاس راکړو. یقینا الله پاک دې دغه شان مشران څنګه چې دا مشران دي الله دې دا ډېر لوی په عزت او په احترام ساتي چې دا هم د دې وجه دا هم ریزن دا دی دا نن چې دا دشمنۍ په دوستۍ باندې بدلیږي. نو یقینا دا د دې برکات دي او د دې منډې تړي او د دې هلې ځلې د دې مشران چې کوم دي نو موږ سره خان چې کوم دی دا ولاړ دي چې د دې مشر رور علاؤالدین لالا هغه هم دغه شان د جرګو مشرۍ کولې. نن هغه نشته دی په دې دنیا خو هغه دغه چې کوم دی لاس نیوه هغه د کشر رور کړی ده او د هغه نقش قدم باندې روان دي. په دې جرګه کې چې کوم دی د تاجر اتحاد احسان باچا لالي کاکا وسره چې کوم دی داسې نور غړي مشرانو چې هغه په دې کې تقودو کوشش وکړو او دوه پړی کوو چې د هغې په څه معمولي خبره باید تنازعه راغلې وه او ډزو ته خبره وته او خلک پکې زخمیان شي. خو بالاخر نن د دې مشرانو په دغه باندې چې کوم دی نو په کوششونو او په تګودو شپارې هغې چې کوم دی الله پاک دوستان کړل او دشمني ختمه کړه. بیا شیطان خفه شو. زه به یو میسج د پښتو نیوز نه تاسو له داسې درکم چې موږ ټول مسلمانان رول له بلکې پښتنو له دا پکار دي چې خپلو بچو له ټوپک په ځای قلم لاس کې ورکړو. اجازت غواړم د الله په امان.